د بل ولس یو لوی پاڅون وکړی په لکاو خلک راووته او بیا په هغه پرامنه پاڅون باندې په هغه باندې تا بربند مخامخ ټکان وکړه شهیدان دې وکړه زخمیان سو چې په دې 15 اګسټه 2021 څوک ولاړه په هغه ډیلیګیشن کې چا دا خلک دغه جیل را خوشې کړه نه یوازې دا چې دا 15,000 کسان یې د جیل را خوشې کړه دا د پاکستان وزیر دفاع 3 شپې مخکې که د ده انټرویو تاسې اورېدلې خواجه آصف ویل چې دا په زراو خلک موږ راوستل دا خو تا راوستل تا آباد کړه تا د کوم مقاصدو دپاره دې راوستل او نن تا په بنو کې وایې ما اپریشن وکړی په اپریشن کې څوک شهید سو فلانکی دکاندار شهید دی نوم یې معلوم دی کور یې معلوم دی فلانکی تاجر شهید سو کور یې معلوم دی کلی معلوم دی خلک ورله چې عزیزه دا خو د دې علاقې خلک دی دا خو تاجران دی د دې لاشونه راکه لاشونه یې نه ورکول دا د پښتانه وینا تا دومره ارزانه ګڼلې ده په پنجاب کې خو امن دی په پنجاب کې موټروې جوړې سوې په پنجاب کې د سی پیک تحت 40 لوی منصوبې چې کربونو روپۍ مالیت دی هغه پای تکمیل ته ورسېدی د نن څه 15 کاله مخکې اورنج ټرین په سی پیک کې تا جوړ کړې په سایوال کې تا 1400 میگاواټ بجلی د سی پیک د منصوبې لاندې تا پاور پلان جوړ کړې تا په سند په ټټه کې جوړ کړې او تا موږ ته څه راکړه تا دلته دې پښتنو ته دې بلوڅو ته هر ورځ مرګونه دي هر ورځ احتجاج دی هر ورځ لارې بندې دي هر ورځ خلک وژل کېږي څوک په ټارګټ کلینګ کې وژل کېږي څوک په یوه بانه څوک په بله بانه